سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه خاطرات زندگی. ما را از چنل یوتیوب وقت میدیا تماشا می نمایید. امروز قرار است از هموطنان ما خاطرات زندگیشون بشنویم که چه خاطرات زندگی دارن، چه قسم خاطرات خوب دارن، خاطرات بد دارن. با هم یک جا میشنویم. با ما غلام مصطفی احمد همراه باشید. سلام علیکم. علیکم السلام. ورور استاسو کلی نو؟ سکندر. ډیر ښه. ورور د کوم ولایت نه؟ د کابل. ډیر ښه. وروره تاسو دلته پارک ته هغه چکر راغلی یاستئ ملګرو سره که تنها راغلی یاستئ؟ د ملګرو سره چکر راغلی و. ډیر ښه. ته وروره موږ ته یو جالبه خاطره ووایه یا هم یو شعر ووایه. والا جالبه خاطره خو به مې په یاد نه وي، خو یو شعر به درته ووایم. ډیر ښه، یو شعر به ووایه. شعر دی چې وایي اخر دې بوتلم ګناهګار دې کړمه، اخر دې بوتلم میکدې ته ګناهګار دې کړمه، د وطن غمه څه کافر کافر کارونه کوي. واو، ډېر ښایسته شعر و. ډېره مننه ورور، ډېره مننه. ماشاءالله ښه ښایسته شعر دی ویلی. سلام علیکم ورور، ښه یې؟ صحت دې ښه ده؟ علیکم السلام. خپله ښې وخت په خیر تېرېږي. شکر ده. ورور ستاسو ښکلی نوم؟ نوم مې نوید الله هوتک د کابل ولایت اوسېدونکی یم. ډېر ښه ورور. تاسو دلته چکر ته راغلي یاستئ؟ والله اوس راغلو منظره وګورو، چکر ووهو، کابل وګورو. ډېر ښه وروره. ته به داسې یو کار وکړې موږ ته به یا یو بده خاطره دې ووایې یا یو ښه خاطره دې د ژوند ووایې. والله خاطرې خو مې ژوند کې ډېرې تېرې شوې، خو دا نه به وایم. موږ یو وخت تلو ایران ته، بس ایران ته به چکر لاړو، کاکا هم خپله ولاړو ایران ته. بس ایران کې کله ښکته شولو د میدان ایرپورټ نه ووتلو، هلته بس دلته داخل کې د پیسې میدولې چې هلته مثال کرایه کړو یو شی بل شی. خو چې کله لاړلو پیسې میده کړلې، ډریور هم موږ هم ولو لاړو. خو کوم ځای چې ادرس ورکړه ادرس ته خپل لاړو ورسېدلو. ادرس ته ورسېدو، اوس موږ دومره سر نه خلاصېده چې دا پیسې موږ څونه درته ورکړو، خو پیسې هم بیک را سره شولې، ټولې را سره ولې. اخر مجبور مکلف شولو چې بس نن پوهېدو چې څنګه سر هم پرې نه خلاصېده. پیسې ډېرې شوې؟ پیسې نه ډېرې پیسې شولې وو، ادینو سر هم پرې خلاص نه شو، مجبور مکلف شو. ډریور ته هم ټولې پیسې راویستلې چې ځای کله راورسېده. پیسې هم ټولې راویستلې، بس نن سر پرې خلاص ده، ټولې پیسې مې ورته راویستې چې دغونه څونه ترې ناخله واخله. خو بس شپږ اته روټۍ ترې نه جګه ده نه چې اته دانې مونږ کېږي. هغه نه وروسته بیا وږي شولو، رستورانت ته راغلو د ډوډۍ خوراک دپاره. چې ډوډۍ ته راغلو مونږ غواړو چې یو څه مثال وخورو، سندویچ ورته دی مونږ ته راوړل، خو دا مو واخیستل، دا مو وخوړل. وخت په تېرېدو سره ډوډۍ نه خلاص شولو، جګ شولو. چې کله ډوډۍ نه خلاص شو جګ شو، اوس پیسې دلته هم نه پوهېدلو، سرګرداني ولا پیسې باندې نه پوهېدو، څونه ورکو څونه د شولې په ژبه هم سمه نه پوهېدلو چې ورته ووایو. خو خیر دی زموږ سره بل کس لږ همکاري وکړه چې دا وایي چې دونه پیسې شولې، هغه ته موږ ټولې بیا پیسې راویستلې. بیا هم ټولې پیسې هم راویسته چې دغه نه جګې که څونه دې کېږي واخله، خپل حق دی. بس ډېره سرګرداني او تېره شو. اخر خپل هدف ته مو رسېدلو، وخت مو هم تېر که. بس چکر هم پکې وښه ښایسته ځای و. راغلو کابل ته، کابل کې اوس دې خوا ته راغلو، کابل منظره وکړو، دا ښایسته ځای دا ځای وګورو. څونه وخت مخکې تللی وې؟ تقریبا داسې یو میاشت دوه میاشتې مخکې. ډېر ښه وروره، ډېره مننه ورور، وخت دې موږ ته راکړه. ژوندی تاسو هم خیر اوسه، مننه. ښه وخت درته غواړو. خدای پاک ښه وخت ولرئ.